بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم اورین جاسیا دی. زه د لان ټینس پلیر یم. زما تعلق مومند ایجنسی سره دی او زه خیبر پختونخوا نمبر 1 یم. پاکستان کې په ټاپ 10 کې زه لوبېږم. اکثر ډېر خلک دا تپوس زمونږ نه کوي چې یو وومن ته او قبایله جینۍ ته څنګه راللې سپورټس ته او بیا سپیشل ټینس ته د دې ډریسنګ هم د نور ګیمونو مختلف دی او تا ته څنګه د فیملی د سایډ اجازت میلاو شو. د فیملی څه داسې ډېر کسان دي چې هغه اوس هم لکه دا څیز هغوی نه خوښوي او زما لپاره بیا سپیشل هغوی ماته وایي چې لکه دا قبایله پښتنه یې دا څیز ستاسو دپاره ښه نه دی. خو بیا هم هغه خپل عزت او شوق او دغه چې وینو هغې دومره ځای پورې زه ورسولم. اوبیسلی زما فیملی ده مینه کوي را سره. نو الحمدلله نن چې کوم رینکینګ ما تاسو ته وویل چې زه خیبر پختونخوا نمبر 1 یم، دا ډېر د اعزاز خبره ده. په دې باندې زما فیملی څه ممبرز دي چې هغه په دې باندې پراؤډ کوي، ما اوس اپریشیټ کوي او په کار دي زموږ چې څومره پښتانه دي چې دا څیز اپریشیټ کړي او یو پازیټیو لاره چې کومه سپورټس ډېره باعزت ډپارټمنټ دی او بل چې زموږ د سپورټس افیسرز دي که زموږ ایکس ډي جي سپورټس مثال تاسو ته موږ درکو ریسنټلی اوس هغه ډي سی سوات دی. نو اوس ریسنټلی چې زموږ کم ډي جي سپورټس دی اسفندیار خان خټک سپورټ سیکرټري دی. نو ایون دے آر سو ګریټ افیسرز. اکثر زموږ چې څه مسله وي زموږ ډي جي موږ ورسره داسې ملاویږو. هی از ویری همبل انسان. نو موږ داسې ورځو چې هغه سره موږ داسې ملاویږو لکه څنګه چې خپل یو فیملی ممبرز یو مشر ته شکایت کوي چې زر عالم داسې داسې چل شوی، دوی موږ ښه ټریټ کوي، ښه دغه کوي. نو داسې افسرانو ته بیا کریډټ ځي که نن موږ په ښه پوسټ باندې یا زموږ رینکینګ ښه دی یا پېښور څومره چې زموږ د پېښور پلیئرز دي خیبر پختونخوا پلیئرز دي ډېر په غټ دغه لوبېږي. دا کریډټ همدغه خلکو ته چې دغه موږ اپریشیټ کړي او د خپل زه چې څومره شکریا د خپل ډي جي سپورټس ادا کوم اسفندیار خان خټک خپل سپورټ سیکرټري نور چې زموږ سی ایم دی. سم ټایم داسې راغلی ډېر ډسهارټ وو چې همدغه خلکو پسې موږ خبرې کړو چې دوی زموږ دپاره څه نه کوي. خو زموږ لږ مس انډرسټینډینګ وو، موږ نه وپوهېږو چې په خپله ورسره میلاو شو، په خپل دغه شو. نو زه د خپل ډایرکټریټ او د خپل سپورټس افیسر ډېره زیاته شکریا ادا کوم. هارډ ټایم خو د هر انسان په لایف کې راځي او دا به تاسو څومره کوټیشنز دي یا دغه دي تاسو کتلي دي چې هر سکسیس انسان چې دی د هغه بهایند هغه نه شاته یو سټوري وي او یو هارډ سخته سټوري وي. داسې نه ده که نن زه خیبر پختونخوا نمبر 1 یم او زه ډایرکټ رالم او نمبر 1 جوړ شوم. په دې 7-8-9 سال کې چې څومره هارډ ټایم ما سپینډ کړی دی ایون زه وایم چې هغه میل هم نشي د ښکولی. صرف ما ته پته ده چند زما فیملی ممبرز دي هغوی ته پته لګي جي سره ریلیټډ دی. بل ول که د ایجوکیشن خبره زه وکړم مای مدر شي از فارنر جرمني ده. سم ټایم زما بچپن هلته تېر شوی دی چې ما سټډي هلته نه کړې ده. اوس دلته علامه اقبال یونیورسټي نه لګی یم پرایویټ سټډي کوم. اور شعر او شاعري خبره که تاسو وکړله نو پښتنه یم، خپل کلچر خپل ادب سره زما ډېره زیاته مینه ده او چې څومره زموږ شاعران دي نو زه هغوی بکس ګورم که نیو کول والا دی او که څنګه رحمان بابا دی حمزه بابا دی نو دا ټول بکس ما سره دی زه ریډ کوم. اوبیسلی کلچر که ډېر هم انسان لیبرل شي دغه شي ماډرن شي نو خپل کلچر نه وتل هغه ته نه دي پکار. نو زه دې باندې ډېر پراؤډ کوم، پراؤډ ټو بی پښتون. که زه د خپل اچیومنټ خبره وکړم نو ما ډېر زیات اچیومنټ دي. ایون که زه تاسو ته ووایم ما سره حساب نشته دی چې زه کم یاد کوم او زما لپاره ټول داسې دي لایک څنګه چې بچي وي د انسان هغې کې یو فیورټ چې ته تپوس کړي چې ستا دی کې کم بچی ډېر زیات خوښ دی نو هغه اکثر پیرنټس دا خبره کوي چې دا ټول یو اولاد دی هغې مثال زما د اولاد په شانته دی، په ما باندې ډېر زیات دغه دي. خو کم زما چې فسټ میډل و او ډېر ګریټ هغه قائد اعظم ټرافي 2017 کې چې هغې کې ما سیکنډ پوزیشن اخیستی و. ایون هغه زما خیبر پختونخوا ډسټرکټ دپاره ډېره پراؤډ خبره وه. ډېره دغه هغه چې کوم ما آی ټي اف دوبۍ کې وکړم هغې کې ما ګولډ میډل واخیستو. ایون لایک 1 ویک ما ته دا یقین نه کېدو. زه به شیشې ته ولاړم چې دا اورین ده او دا میچ ما ګټلی که دا بل چا ګټلی نه. داسې ډېر میډلز دي خو دغه 2 ټرافیز او دغه 2 میډلز چې دي دغه ما ته ډېر زیات معنی لري. اور په لایف کې خو نور ډېر څیزونه دي او زه څنګه چې ما مخکې ویل زه خپل پیرنټس ډېره زیاته شکریا ادا کوم، زه د خپل مشرانو ډېره زیاته شکریا ادا کوم، بیا زه خپل سپورټس افیسرز ډېر زیاته شکریا ادا کوم. نو که موږ څه یو د دوی د وجې یو. که سوشل میډیا لحاظ سره وګوري نو زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم خپل فین فالوورز چې څومره دي، که په انسټاګرام دي که په ټویټر خو زه ډېر نه یوز کوم، که هغه فیسبوک باندې دي که څه باندې دے آر ویری ګډ ډېر زیات پازیټیو میسیج کوي، ډېره پازیټیو انرژي راکوي. همیشه زه ډېره زیاته شکریا د هغوی ادا کوم. تر اوسه پورې په فین فالوورز کې په زرګاو دي لاکاو باندې دي خو داسې ما داسې میسیج یا دغه نه دی اورېدلی. خپل زموږ پښتنو کې ډېر انوایرمنټ راغلی او الحمدلله زموږ پښتانه چې دي موږ ډېر دې څیز ته اپریشیټ کوي. موږ
او چې زمونږ په دې قوم کې داسې ننګیالي پیغلې او ننګیالي زلمي وي نو پښتون قوم دی چا نه هم دغه نه دی او بلکې زه دا خبره کوم اکثر زمونږ قبایلو پسې خبره کېږي ایون ډپارټمنټس خو نور هم دي هغه جوین کولی شي داسې په قبایلو پسې اکثر خبره کېږي لایک ټیرریزم دغه کې حسابېږي که نه نو دنیا ته دا پروف کول پکار دی او هغه خلکو ته چې کوم قبایلو ته داسې نظر باندې ګورو نو زم چې وی آر ناٹ ټیرریسټ شعرونه خو زما ډېر زیات خوښ دي زما خپله بکس را روان دی خو نازک لاله به تاسو ټول پېژنئ هی از مور دین برادر هغه ماته وایي چې ناټ نه اوس تا چې دا ایج دی دومره دی خپل سپورټ سره هغه ورکول کار پې روان دی خو ټایم به پکې لګي نور زما په ژوند باندې چې څومره هارډ ټایم ما سپینډ کړی دی او دغه دی په هغې باندې یو بک دی انشاءالله ریسنټلی 4-5 مهینو کې به هغه هم کلیر شي اور شعر شاعري سره مې ډېر زیات شوق دی شعر شاعري شاعران ټولو سره زه ته ډېر زیات ادب لرم ټول سره خبرې کېږي او ډېر ښه هغوی موږ اپریشیټ کوي نو زه ډېر زیات پښتو سره مینه لرم د دې جنګونو نه د تیرو مریسا بخلم د دې جنګونو نه د تیرو مریسا بخلم او ما سره کور کې یو ټوپک دی ربا بخلم او د پرمختګ لاره لازم ده چې محدود وي زمونږ د پرمختګ لاره لازم ده چې محدود وي زمونږ زه څه بلا سوچونه وکم چې کتاب اخلم او مور ته ولاړه یم د مینې اندازه یې اخلم مور ته ولاړه یم د مینې اندازه یې اخلم لیونی شوی یم ناپونه د دریاب اخلم او درمان هغه یو تصویر ته مې نن ډېر وجړل درمان هغه یو تصویر ته مې نن ډېر وجړل هغه ولاړ چې و او زه درنه ګلاب اخلم زما یو شعر د نن سبا په سوشل میډیا باندې ډېر زیات مشهور هم دی او خلک ګوري او اکثر دا په یو سونګ کې مو ویلی شوی دی ګوري به تاسو چې لاړه کیسه د مینې ختمه شوه منکر شو جانان لاړه کیسه د مینې ختمه شوه منکر شو جانان او زما د ډېرې غریبۍ نه چې خبر شو جانان او قسمته خوله دې زما ماته شي ما مینه غوښته قسمته خوله دې زما ماته شي ما مینه غوښته لا مې تې مینه غوښتې نه وه مرور شو جانان خو زما د ډېرې غریبۍ نه چې خبر شو جانان لاړه کیسه د مینې ختمه شوه منکر شو جانان زما د ډېرې غریبۍ نه چې خبر شو جانان زه ننګیالی په وطن ننګ کومه د هر دشمن سره یې جنګ کومه زه ننګیالی په وطن ننګ کومه د هر دشمن سره یې جنګ کومه وروسته کېدل زما ضمیر نه مني زه د زلمي په شانته ننګ کومه په خړ خیبر کې دې اورونه بل کړو ښکلې حجرې دې راته وران کړلې په خړ خیبر کې دې اورونه بل کړو ښکلې حجرې دې راته وران کړلې او چې د شملو به موږ قدر کوو چې د شملو به موږ قدر کوو هغه جرګې دې راته ورانې کړلې اغیاره دا درته ښکاره وایم اغیاره دا درته ښکاره وایم خبر به ستا په وینو رنګ کمه څه او وروسته کېدل زما ضمیر نه مني زه د زلمي په شانته ننګ کوم دغه دوه شعرونه زما خپلو اکثر نن سبا ډېر اینډ شوي دي دا زما چې کوم دا غزل دی چې لاړه کیسه د مینې ختمه شوه منکر شو جانان دا یو سنګر یې ویلی هم دی او دا شعر زما خپل دی اور پې نیم چې دی لیلی باندې ما دغ کړی دی اکثر ډېر خلک دغ کوي چې دا شعر د چا دی زه بې ځایه اکثر نن سبا واوري زما د بک چې کوم را روان دی د هغې پیل همدا دغه دی شعر دی اور ډېر زیات اپریشیټ کوم ډېره خوشحالېږم اکثر داسې پازیټیو دغه کې کېږي بهرني ټور چې دي زما ډېر زیات شوي دي زه 15 کنټریز ته تللی وم د عمرې سره 15 کنټریز ته تللی یم اور خپل د ګل ګل پیښور او د ښایسته پاکستان نوم مې روښانه کړی دی همیشه کوشش وي دا څه ټور ځو سمې چیز دي او آینده لپاره هم ډېر زیات کوشش دی چې د خپل پښتون قوم او ان سپیشل د خپل پاکستان نوم روښانه کړم او په خلکو ته وښایم چې قبایل او پښتني پیغلار څه کولی شي خو که موقع ورته میلاو شي پریکټس خبره که زه وکړم زه 1 آور ټینس کوم هفته کې 5 ډیز اور 1 آور جیم او 30 منټس رننګ اینڈ بس دا ډېر زیات دي که نه زما ویټ ډېر زیات کم دی آی ایم 23 ایئرز اولډ اینډ ویټ چې زما دی هغه 42 دی نو که دې نه ما زیات پریکټس وکړو زه وایم دا به ډېر هیوي شي نو زما لپاره به ښه نه وي اوس که ریسنټلی تاسو وګورئ زه خیبر پښتونخوا کې وومن کوچ هم یم ایون ریسنټلی چې زموږ ګورمنټ دی څنګه چې ما وویلې زموږ ډي جي سپورټ زموږ سپورټ سیکرټري ریسنټلی هغوی دا ډېر ښه دغه وکړو د پلیئرز دپاره وومن پلیئرز دپاره وومن کوچز دي د میل پلیئر دپاره میل کوچز دي نو اوس خو پهله به چې مونږ راتلو زموږ کم ټایم و هغه ټایم به مونږ میل کوچ سره پریکټس کوو نو اوس خو فیمیل دپاره فیمیل دي میل دپاره میل دي نو اوس خو ډېره اسانه لاره ده دوی ته که نور کله به اکثر میکس مونږ گیم نشو کولی نو اوس خو میکس ته دغه هم نشته دی هغه ته دغه شوي د فیمیل خپل ټایم وي د میل خپل ټایم وي د فیمیل خپل کوټ وي د میل خپل کوټ وي نو اوس خو ډېره پازیټیو لاره ده هر څوک جوین کولی شي او په کار دي قوم چې ترقي کوي ګوره دا چې څنګه قاعده اعظم دا خبره کړې ده چې قوم ترقي کوي نو د ښځو د مرسته او دغه پکې ډېر زیات ضروري ده نو زه وایم چې که څومره سکسیس خلک وګوره دا تپوس یې وکړي چې تاسو خپله سوچ کړئ هغه پسې
اکثر ښځې خلک یادوي وایف مطلب زمانه د مور د خویندو داسې نور فیملی ممبر وي چې په فیمیلز کې راځي نو د دوی سپورټ ورسره وي نو هغه کس مخکې تللی شي او مخکې تللی وي که څنګه تپوس کوي ډېر خلک د خیبر پښتونخوا که د سپورټ زه تاسو ته ووایم ایون زموږ چې ما دا خبره ډېره مخکې مو کړله ریسنټلی چې کوم ډي جي سپورټس او ایکس چې زموږ کوم ډي جي سپورټس وو نو زه ما اسفندیار خان خټک حقدار دی ذمہوار دی د دې سیز او هغه ډېر زیات موږ اپریشیټ کوي څومره پلیئر چې دي که د قانون پیسه ده ګورنمنټ پیسه ده اکثر داسې ډي جیز راغلي دي جنید نه مخکې سر اسفندیار نه مخکې چې د ګورنمنټ په پیسه باندې اور لګولی دی او حقدار چې کوم حقدار دی هغه ته نه دي کتلي نو زه وایم ایون دوی خو اکثر سر اسفندیار ته افیشیل یو دغه یو سم نه زه ته اکثر وایم سر تاسو خپل اکاونټ نه راکوئ نو وایي دا زما ذمہواري ده او دا اکاونټ هم داسې دی لکه زما چې خپل اکاونټ وي نو داسې ډي جیز او داسې د سپورټس افسران چې دي نو داسې پازیټیو افیسر زموږ اوبیسلی نور به هم ترقي کوي څومره چې پلیئر دي او څومره هغه وي په دې باندې ډېر زیات موږ خوشحاله د دوی نه او چې زموږ سپورټ سیکرټري دی هی از سو همبل پرسن بس د دوی د کریډټ ځي که دوی ښه نه وی نن چې دا ګراونډ تاسو ګورئ دا خلک ګورئ پکې مخکې به همدا ګراونډونه و دا به داسې تش پراته و نن همدا ګراونډونه دي تاسو وګورئ چې ځای پکې نشته دی نو د دې کریډټ همدغه خلکو ته ځي چې هغوی اپریشیټ کوي هم دا سیز او موږ ته سپورټ هم راکوي موږ ته داسې بده لاره مخې ته نه ده راغلې اوبیسلی زه فیمیل یم بیا پښتنه یم که داسې لاره وی یا داسې زیتی موږ سره کیدی نو زموږ دپاره کور بهتر و بیا فیمیل دپاره که میل کور بیا بهتر وي دې سیز دپاره خو دا اکیډمي کې زه ولاړ یم ما لوپټه نه دا چولې ما رغه نه دی کړی خو ما ته ځان داسې سیکور دغه فیل کېږي لکه دا چې زما یو کور دی ځکه چې زما کم کمانډ افسر دی هغوی پخپله ښه دي او دا سیز هغوی ته پته لګي هغوی انډر کمانډ دی چې داسې کمانډر افسرز وي نو اوبیسلی موږ ته به داسې سیز مخې ته نه راځي دوبۍ کې 2019 ته لاړم سکولینګ گیم و جفور ټورنمنټ چې کوم و هغې خبره که زه وکړم نو آی واز هغه ټایم هغه پاکستان او انډیا والا هغه دغه هم چلېدله هسه مسله وه نو هغې کې چې کوم زما تړ راونډ راغلی یو انډین سکول ګلوال ته نو ایون هغه میچ ما ګټلی زه هغه په ژوند کې ویم زه چېرته دومره خوشحاله شوې نه یم نو هغه زما لپاره زما د قوم دپاره او زما د ملک دپاره ډېره د اعزاز خبره وه نو هغه ټورنمنټ او هغه میچ زما نه کله هم نه هېرېږي که زه ریسنټلی تاسو ووایم چې اوسه پورې دي کم از کم ما به کړي 40 ټورنمنټ به مې کړي 40 ټورنمنټ باندې نیشنل کې 7-8 به ما د کړی لاست کړي الحمدلله زه ډېر زیات جونیر یم او ډسټرکټ که درته ووایم 7 سال نه خیبر پښتونخوا کې پښتو کې ما کمانډ کړی دی تر اوسه پورې زما نه چا ګیم نه دی کړی اکثر ډېر وایي نشته نیشنل گیم چې وي یا څه داسې دغه وي نو دې نیشنل گیم کې لږ ډسهارټ شوي وم ډېر زیات خفه یم هغه گیم ما نه و کړی هغه گیم ما پرېښی و خو آینده به داسې نه کېږي هغه ټایم لږ زموږ مس انډرسټینډینګ و لږ غلط فهمي وه موږ ته نو نور خو الحمدلله چې ما څومره میچز که ډسټرکټ دپاره په یو دغه تللی یم که ګولډ میډل ما نه دی راوړی نو سلور خو ما ضرور راوړلی